ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په دغه ویډیو کې دا کڼلاسې بې رحمه توپوهونکي د حضرت الله زازي په ژوند باندې غږیږو. حضرت الله زازي د اره د پکتیا ولایت اوسېدونکی دی خو اوس مهال کابل کې اوسېږي. هغه 21 کاله او 63 ورځې عمر لري. حضرت الله زازي واده نه دی کړی. هغه 4 ورونه او 1 خور لري. د هغه په خوړو کې سجي خوښیږي. هغه زړور او یو خوش اخلاقه انسان ده. حضرت الله زازي تر 12م ټولګي زده کړې کړې او لا هم هیلې لري چې په راتلونکي کې به لوړې زده کړې ترسره کړي. هغه وایي که چېرته کرکټر نه وای ښایي یو ښه ژورنالست به و. زازي وایي له کرکټ سره مې هغه وخت ډېره مینه پیدا شوه چې کله افغانستان د لومړي ځل لپاره په 2010 کال کې نړیوال جام کې ولوبېده. هغه یو له هغه افغان لوبغاړو څخه دی چې کرکټ په کابل کې د هېواد دننه پیل کړی. د هغه په ماشومتوب کې سریلانکایي سند جیسوریا خوښېده. په افغان لوبغاړو کې د محمد نبي لوبه خوښیږي. په لوبډله کې راشد خان د هغه نږدې ملګری ده او راز دا یادوي چې دواړه یوځای کرکټ او 19 کلنو لوبډلې ته راغلي وو. حضرت الله زازي تمه لري چې راتلونکي کې به د افغانستان نامتو لوبغاړی او د نړۍ په سترو لیګونو کې به ولوبېږي. حضرت الله زازي په 2014 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د عربي اماراتو په وړاندې خپله ډیبیو ترسره کړه خو بغیر د کوم دلیل نه نږدې 2 کاله لوبډلې څخه کېنول شو. خو په شپږیزه لیګ کې د ښه لوبه کولو وروسته یو ځل بیا په لوبډله کې چانس ورکړل شو. د حضرت الله زازي کرکټ او لوبډلې ته په راتګ کې د افغانستان اوسني چیرمن حاجي عزیزالله فضلي لوی لاس دی. حضرت الله زازي د افغانستان لپاره 8 ورځنۍ او 6 شل ورځې لوبې ترسره کړې. هغه په خپل لنډ کریر کې ډېر څه کړي. هغه لومړی افغان لوبغاړی ده چې د افغانستان تجارتي لوبه IPL کې فیصله ترسره کړې. ترڅنګ یې په یو اوور کې د شپږیزو ریکارډ هم لري. هغه د افغانستان لپاره په شل ورځو لوبو کې په یوې اننګز کې تر ټولو زیاتې 14 شپږیزې او 102 منډې جوړې کړې. د زازي په خپلو شاټونو کې مخامخ شاټ خوښیږي. له هغه نه یو ځل پوښتنه وشوه چې لوی ارمان دې څه دی. هغه وویل چې نړیوال جام کې ولوبېږم او بل لوی ارمان یې دا و چې د پاکستان په وړاندې ښه لوبه وکړي او افغانستان ته لوبه وګټي چې دا د دواړه ارمانونه یې پوره شول. هغه د افغانستان د ملي او 19 کلنو لوبډلو ترڅنګ په یو شمېر تجارتي لوبډلو کې لکه کابل ځوانان، مراټا عربینز او ډاکا ډاینامایټس لپاره لوبې ترسره کړې. هغه د هېواد دننه ګڼ مینوال لري او مینوالې ورځ په ورځ زیاتېدو دي. هغه د پاکستان په وړاندې د شاهنشاه افریدي په وړاندې چې کوم اکشن ترسره کړ په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي. دوی وایي دغسې لوبغاړو په وړاندې همداسې اکشن ډېر خوښ کوي. تاسو د حضرت الله زازي تر دې دمه کوم اننګز خوښ شوی؟ د هغه په شاټونو کې مو کوم شاټ خوښیږي؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.